سلام ډاکټر صاحب. علیکم سلام، راغلی په خیر؟ خوله د خلاصه که. آفرین آفرین ګرانې. یوه شیبه، زوی مې دا اوس ویده شوی دی. میرا ویښه وه. مېرمنې ویښه وي نه، که ویښ هم شي بیرته ویده کېږي، اندېښنه مه کوئ. نه غواړم چې زوی مې واکسین شي. میرمنې هیله کوم هغوی پرېږده چې خپل کار وکړي او ماشوم ته مو واکسین وکړي. بې له دې ماشوم مو ناروغ دی او د وجود مقاومت د ټولو ناروغیو په وړاندې ټیټ دی. وګورئ، که یو ځل یو ماشوم د پولیو په ناروغۍ باندې ګوزڼ ووهل شي، ستونزه به یې د تل لپاره پاتې شي. که یو ماشوم پولیو سره له منځه هم لاړ نشي، له ستونزو ډک ژوند به د یو معلوله انسان په شان ولري. خورې خیر ویسه ډاکټر صاحب چې زه دې وپوهولم. هیله کوم تاسې هم خپل کار وکئ. پولیو یوه ډیره خطرناکه او ساري ناروغي ده. دا ناروغي کولی شي چې د ګوزڼ، معلولیت او حتی ستاسو د ماشوم د مړینې لامل وګرځي. پولیو کولی شي چې هر څوک اخته کړي، خو په اصل کې 5 کلنۍ نه کم عمره ماشومانو ته یو لوی ګواښ دی. نو خپل ماشومان واکسین کړئ او له دې مهلکه ناروغۍ څخه یې وژغورئ.